د پاکستان ریاست او په امنیت کارکونکو د غیر دولتي ادارو ریپورتونه وایي چې په هیواد کې یو ځل بیا ترهګري زیاته شوې ده او دا ځل د عام ولس سره په امنیتي ځواکونو بریدونه هم سیوا شوي دي. خو په حقیقي ترهګري کابو موندلو په ځای د پاکستان پوسټ سرلښکر په 1300 بیانونو کې د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح استعمال کړې ده او په دې د کابو موندلو عزم یې ښودلی دی. ولې ریاست د حقیقي ترهګرو په ځای ډیجیټل ترهګرۍ ته ډیر اهمیت ورکوي او دا د امنیت په وضعیت څه اغیزې لري؟ دی وخت کې ټول نه غټ چیلنج دی پاکستان ته هغه دهشتګردي ده چې یو ځل بیا په روزانه بنیادونو باندې اټیکونه کیږي. ډیجیټل ټیرریزم دومره غټ تھریټ نه دی څومره چې دهشتګردي یو غټ تھریټ دی. خو بدی کې فیکٹر دا دی چې وس پاکستان ریاستی ادارې چې دي اغي په دهشتګردۍ هم فوکس کوي، هغه فوکس یې هغه عمر نه دی، د هغوی فوکس چې دی هغه ډیوایډډ دی. د پوسټ سرلښکر لخوا د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح یا ټکي په داسې حال استعمال شوی چې پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور ویب پاڼې په ایکس بندیز دی او له 1300 ورځو راهیسې په ګرد هیواد کې انټرنیټ صارفینو ته هم مشکلات دي. پوز وایي چې د پاکستان دښمنان د ډیجیټل ترهګرۍ له وجې غلط خبرونه خوروي. ډیجیټل دهشتګردي ډیجیټل ترهګري یو داسې اصطلاح ده چې صفا معنی نشته. په اصل کې د پاکستان ریاست ډیجیټل حاکمیت خواته روان دی. د حکومت دا کوشش دی چې د نوي ټکو او لارو له ذریعې د خلکو اوازونه غلي کړي او هغه خلک چې اوازونه پورته کوي هغوی ته د سزا ورکړل شي. د پوز مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر ځوانان، میرمنې او مشران احتجاجونو ته راپورته شوي او تور لګوي چې د هغوی سیاسي، آئیني او جمهوري حقونه تروړل شوي او که د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي نو د پوز لخوا یا خو په جبر بېدرکه کولې، زورولې او یا هم په مرموزه توګه وژلی شي. ډان اخبار اداریه لیکي چې پاکستان کې د امنیت وضع ټیک نه ده او حکومت او پوسټ ته په وخت د دې نوټل اغستل وي ځکه چې ترهګر اوس هغه سیمو ته هم داخل شوي چرته چې د ترهګرۍ د ختمېدو دعوې شوې وي. ترهګرۍ پر ضد باندې چې په دې سیمه کې کم عملیات دي په هغې کې تیزوالی پکار دی. دغه که موږ وګورو پخوا چې څنګه د نړیوال جنګ شروع شو د ترهګرۍ پر ضد، نو هغه وخت کې هم دا یو مسله شوه چې یاره د دهشتګردۍ تعریف پسې وي. نو زما په خیال باندې د دې اثر چې دی نیغ په نیغه باندې دا د ترهګرۍ پر ضد باندې چې کوم عملیات دي په هغې باندې پرېوځي. که حکومت په دې پر ځای باندې په هغې باندې زیاته توجه ورکړي نو دا به زیاته بهتره وي. دا په داسې حال چې په 15 اگست پاکستان د پوز ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلیو د روان کال په لومړو 2 میاشتو کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې 140 پوزیان وژل شوي دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.